ينفقوني. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب پرون مې ستاسو یو کلیپ ولیدو د شیخ ادریس باره کې، نو تاسو نه یو سوال لرم چې آیا دا ښه سړی و، تاسو دې استاد ګڼئ که نه؟ شیخ ادریس صاحب چې څوک نه مني د هغه په ایمان کې شک ده. ښه، نو زما دې سره قاري صاحب تړلی سوال دا دی چې تاسو بیا څنګه په یو استاد باندې الزام ولګولو چېرې زما استاد مجبوره شوی و، هغه دا بیان ورکړی، وخت پیمانه شوی په دې خپل بیان باندې. د دې مطلب خدا دی چې ستاسو استادان چې څلوېښت کاله درس وکړي نو هغه بیا په خپله خبره باندې قایم نه وي، لکه عوامو ته یو رنګ خبرې کوي او پټ پناه بیا د خپلې خبرې پېماني کوي. وکس زه دې سم پوه کړم. وکس ګوره د زړه سره خبره داسې ده، ما تاسو ته په هغه کلیپ کې چا به ځوان ټول نوي نشر کړی، ما ټول دا مایک دې بند کړی، زه دې په دې خبره پوهه کړم، زه دې په دې خبره پوهه کړم. ګوري قربانه کوم ما د دې وضاحت دا ټول کلیپ کې کړی ده، خو هغه کې غالبا ټول خلکو نه ده نشر کړی، د ما په اکاونټ کې نه ده نشر شوی، ما زه به نشر کړم، خو هغه لایف له ما نه ورک و چې ما په کوم لایف کې دا خبره وکړله. ګوري عالم دا معصوم نه ده، یعنی له ګناه نه پاک نه ده، له غلطي نه پاک نه ده. له غلطي نه پاک یوازې محمد رسول الله ده. دا عصمت له رسول الله سره دفن سوی ده، داسې په قبر کې دفن سول ورسره. صحابه له غلطي نه معاف نه دي، هغو نه هم غلطیانې سوي دي، خو الله جل وعلا هغوی ته غلطیانې معاف کړي دي په ژوند کې. معصوم یوازې رسول الله ده. تاسو له دې علماونه ولې انبیا جوړ کړي؟ شیخ ادریس ابن نبی نه و، نه رسول و، نه ملایکه و. شیخ ادریس صاحب دغه په سیاست کې چې د کومو ظالمانو دفاع کړې وه، په دغه دفاع باندې ده ویلي و چې دا کار باید ما نه وی کړی. دماغ به خپل د دین کار مې او د دین خپرونې مې وي. او ګوره د زړه سره دا یوه خبره درته کومه، بیا د کنځلې او توهین او سپکاوی خو هسې هم کوئ. د دین دښمنانو، د قرآن دښمنانو، یا د امریکا غلامانو مزدورانو همدا پلان جوړ کړی و چې په دغسې لویو لویو علماو باندې دوی داسې خبرې وکړي تر څو د دې علماو په منځ کې نفرت پیدا شي او علما په یو بل پسې راواخلي. و شیخ ادریس باید همدغه خبرې نه وی کړي، خو چونکې له ده نه وسولې نو د مسلمانانو ته ما دا خبره کړې وه چې ګوري شیخ ادریس چې و هغه د علماو استاذ ټول عمر قال الله قال رسول الله ته خدمت وکړل، نو په دغه یوه خبره باندې دا د ده دغه ټول عمر د دین خدمت په اوبو باندې مه لاهو کوئ. ګوري د ظالم دفاع کول دا د هیڅ چا دپاره په کار نه ده. موږ پوهیږو چې څوک ظالم ده او څوک ظالم نه ده، په خدای قسم تم په دې باندې پوهیږي، بل مسلمان هم پوهیږي چې څوک ظالم ده او څوک ظالم نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي؟ محمد رسول الله وایي که د ظالم مرسته په یوه خبره کې وکړه الله به په ورځ قیامت پوښتنه د هغې ویلی دفاع یې مه کوه. که ظالم ته مجرم نسی ویلی دفاع یې مه کوه. تاسې وګورئ د خیبر پښتونخوا کې د دې پښتنو د دې علماو سره څومره ظلم کیږي، له دې پښتنو سره څومره ظلم کیږي. په نورو ځایو دې خبرې ته به نه ځو، خو شیخ ادریس صاحب چې و په دې باندې ټول امت یتیم سوی ده، په دې باندې مسلمانان یتیمان سوي دي، په دې باندې علما یتیمان سوي دي. شیخ ادریس صاحب الله جل وعلا داسې ونازول چې ټولو د کلیسا مزدورانو د کفر غلامانو دې خبرې باندې د توهین او سپکاوی وکړل، خو الله جل وعلا د دې په بدل کې د ته شهادت ورنصیب کړه، په غلوی مقام فائز کړه. خو موږ ګوریا موږ همیشه انسان ته د ده هغه د دو دریو خبرو سبب له موږ نه هم دو درې خبرې بې ځایه کېږي، غلطي به کېږي، الله دې علم دې وساتي، له بل عالم نه به کېږي، له بل عالم نه. نو د دې مطلب دا نه ده چې له عالم نه به غلطي نه کېږي، له عالم نه به اشتباه نه کېږي. قاری صاحب یو خبره یو جواب در کوم جزیده دی. نو دا خو چې تاسو وایي چې شیخ ادریس صاحب هم دا خبره ټیک نه وه کړې، بیا خلیل رحمان هم تاسو نه منئ، بیا حسن جان صاحب هم دا خبره کړې وه هغه هم تاسو نه منئ، بیا چې کوم د اکوړي د جامعې د کوم مشر چې اوس سمیع الحق صاحب هغه هم د فوج په حق، نو دا خو چې ټول ستاسو استادان دي که نه؟ دا خو چې ټول ستاسو استادان دي که نه؟ تاسو خپل استادان اوس نه منئ.
و دې الله بنده و دې الله بنده دا دي تا نه د مولانا فضل الرحمن صاحب نه به غلطي نه کېږي لس غلطیان یې کړي دي مولانا ادریس صاحب نه به له ما نه له بل نه له بل نه د ما له پلار نه له نورو علماو به لس غلطیان یې کېږي دغه مطلب دا نه ده چې دی نبي د له به غلطي نه کېږي ما درته ویل چې انبیا وپېژنئ علما م وپېژنئ له علماو نه انبیا مه جوړویه علما د انبیاو مرتبې ته مه رسویه علما د انبیاو درجې ته مه رسویه غلطي به کېږي له هر چا نه به غلطي کېږي له هر انسان نه غلطي کېږي ما درته ویل کوم انسان نه چې غلطي نه کېدله هغه محمد رسول الله و هغه محمد رسول الله مولانا فضل الرحمن صاحب د مجبوریت په خاطر یا د خپل سیاست په خاطر یو سیاسي میدان ده په سیاسي میدان کې هغه به د سیاست خبري د هر چا فکر د زه د چا دفاع نه درته کوم نه د چا په دغه باندې غږیږم درته زه وایم مولانا فضل الرحمن صاحب چې کله یوه خبره کوي هغه سیاسي عالم ده په سیاسي میدان کې به سیاسي رقابت کوي کوم چې مدرس علما دي مدرس علما باید احتیاط وکړي د خپل تدریس په خاطر باندې ځکه د موږ تاسې په ملکونو کې داسې خبرې او داسې قصې روانې دي چې هغه د موږ خلق په هغه نه پوهیږي له هغه لاندې د دین د دښمنانو د قرآن د ظالمانو د جابرانو د فاسقینو د قاتلانو لوی اهداف وي او بعضې علماو په دغه ځای کې باید احتیاط وکړي او له احتیاط نه باید کار واخلي پوه شوې په خبره جی تاسو دا هغه بیان اورېدلی او په هغې کې خو هغه وي چېرې دې سړي د دې دوو کسانو په منځ کې روغه وکړه او د هغې د وجې نه عمرم کولو شوه او جنګ بند شو نو آیا دا بیان چې کوم دا دین ته د نقصان بیان الحمدلله نو ودې الله بنده ورزله هر څه ودې الله بنده اوس دلته راځي اوس په موږ باندې هم د فرعونیانو صفت کوي د فرعونیانو صفت درته وکړو والله قسم که په نن زمانه کې د قرآن وحی رانیزېدلی نو دا د تاسو د فوج مسیر به اول قرآن ټارګېټ کړی کړو چې دا لوی فرعون ده مثال مکه وا زه تا ته ویم ته د خپل استادانو اوس نه معلومې اوس ما ته وایې چې ستا استادان ټول غلط دي ته حقانیه مني او د حقانیې د استاد خبره نه مني حقانیه بلا در وګرځېږه په حقانیه ولا که خبر یاست هسې ډوزې ولیدل نه دي خبرې په سر نه دي سړي دي خبرې په پای پوهېږي نه په سر پوهېږي زه څه درته وایم ته څه راته وایې